زمونږ گرفتاری په دې کې زموږ یو مهربان راغی. هغه وویل چې ما ته معلومه شوې ده چې تاسو بېګاله گرفتاروي. ډاکټر صاحب دا نه منل. هغه وویل چې دا راز به پټ وي، خو ما ورته وویل چې که مونږ گرفتار شو زموږ هغه مهربان زموږ نه رخصت شو. ما سره چې کوم کاغذات و هغه مې خپل نوکر حنیف الله له ورکړل چې دا میم صاحب له ورکړه. ډاکټر صاحب راته آواز وکړو چې پولیس راغی. زمونږ د بنګلې نه چاپیر شول او یو پیرنګی مال راغی او راته وویل چې تا گرفتاروم. ما ورته وویل چې ډیره ښه ده، ستا او ستا د حکومت به شکریه ادا کړم چې ما گرفتار کړی، ځکه چې زه ناجوړه یم او آرام ته مې څوک نه پرېږدي. اوس به آرام وکړم. هغه پسې یوه میمه راغله. ما هغې ته د بنګلې ور لرې کړو او په آرام مې کېنوله. حکومت ته د میم صاحب دوی وراتلل معلوم نه و. دا یې د دې دپاره رالیږلي و چې د ډاکټر صاحب ښځه میم صاحب به یوازې وي، دا به ورسره شپه تېره کړي. لږ ساعت ورپسې بل پیرنګی راغی. هغه مونږ په 24 ډسمبر د شپې گرفتار کړو. د بنګلې نه بهر راغلو او زه یې په یو موټر کې او ډاکټر صاحب یې په بل موټر کې کېنولو. هغوی زموږ د گرفتارۍ دپاره ډیر پولیس راوستلي وو. شاید چې د هغوی به دا خیال و چې مونږ به ورسره جنګ کوو. ډاکټر صاحب د شپې په جامو کې راغی. ما ورته وویل چې جامې بدله کړه، معلومه نه ده چې مونږ چېرته بیایي. ډاکټر صاحب جامې بدلې کړې. چې د پېښور نه واوړېدو نو زما خیال و چې هریپور ته به مو بیایي، چې دې کې د اټک پول ته ورسېدو. دلته ټولې موټرې ودرېدې، پول بند و. ما سره چې کوم پیرنګی و هغه ورکوز شو او سنتري ته یې اواز وکړو چې پلاني صاحب ته ټلیفون وکړه، ورته ووایه چې مونږ ته ور لرې کړه. لږ ساعت پس ور لرې شو. مونږ چې د پول نه پورې وتو نو موټرې ودرېدې او مونږ یې د موټرو نه کوز کړو. دلته د پولیس په چوکۍ کې یوه کمره وه، مونږ یې وردننه کړو. زما طبیعت ډېر خراب و، تلی هم نشم، نو ما له هغه پیرنګي کټ راوړو او زه پکې څملاستم. ډاکټر صاحب ته یې هم یو کټ راوړو. په دې کې لږ ساعت پس قاضي صاحب راورسېد. د هغې نه پس سعدالله خان زما وراره هم راورسېدو. قاضي صاحب ما سره او سعدالله خان ډاکټر صاحب سره څملاستو او ښه په آرام مو خوب وکړو. سهار وختي مونږ سره د هغو پیرنګیانو سټیشن ته لاړو. هلته ډیر پولیس ولاړو او زمونږ د پاره یې د یو سپیشل ټرین انتظام کړی و. مونږ یې هغه ګاډي کې وردننه کړو او زما په ډبه کې دننه یې په مونږ ټوپک په لاس او سنګین چړاو پهره ودروله او ګاډی روان شو. تاسو ته به یاد وي چې ما لاډ صاحب سره ملاقات کولو نو زما خبرې یې نوټ کولې او دا وی چې دا به زه وایسرای سره کوم. نو نتیجه دا شو چې د راونډ ټیبل کانفرانس ناکام شو. نو په هندوستان کې د ټولو ناول زه گرفتار کړم او د ټولو نه یې خطرناک ثابت کړم. دغه نوټونه یې د دې غرض دپاره اخیستل په دې شپه چې زه یې ونیولم په سرحد کې 1500 مشران خدای خدمتګار هم گرفتار شول. عامه گرفتاری او تشدد. زما د نیولو نه پس په ټوله صوبه کې عامې گرفتارۍ شروع شوې. د خدای خدمتګارو قیدیانو تعداد زرګونو ته ورسېدو. نو بیا یې نور نه نیول، بیا به پولیس او ډنډمار په کلو ورتلل او خدای خدمتګار به یې وهل او ټکول، په یخو اوبو کې به یې اچول او کورونه به یې ورله تالا کول. د 400 په تحصیل خدای خدمتګارو پکټینګ شروع کړو. شل کسان به هر ورځ راتلل، پولیس والا به په کوتکونو وهل او خلکو به گرفتاری ورکولې. د هریپور په جیلخانه کې د نورو ټولو جیلخانو نه زیات خدای خدمتګار قیدیانو. یوازې دې جیلخانه کې 14,000 نه زیات قیدیانو. حکومت په دوی ډیر ظلم شروع کړو چې دوی تنګ شي او مافي وغواړي. په یخ ژمي کې دوی له یو کمبل ورکړی و چې د سپږو نه ډکې وي. د سیمټو برکونه و، هغه به یې پرې ووینځل. یوه جوړه جامې وي، هغه به یې هم ووینځلې. باران به ورېدو، جامې به یې جنګلو کې ځوړندې وي او کمبل به یې د ځان نه تاو کړې وه. شپه به په ناسته تېره شوه. په 2م او کله په 3م ورځ به یو چپاتۍ ورکوله چې یوه نوړۍ به شوه چې سړی به پوهېدو نو بیا به ختمه وه. د دې ظلم برخلاف یو بوډا هندو خدای خدمتګار خبرې بندې کړې او د چوپې خولې روژه یې ونیوله چې تر مرګه یې جاري وساتله. 6 میاشتې پس هغه مړ شو او خپلو بچو د جیلخانې نه مړ بنو ته یوړو. د دې ظلم برخلاف د وطمانزو حیات ګل خدای خدمتګار 40 ورځې بهوک هړتال وکړو او د سرانجام خان سوپرنټنډنټ په خوله یې مات کړو. هغه ورسره وعده وکړه چې ستا مطالبې منو
سرانجام خان چې سپرنټنډنټ شو نو قیدیانو له تسلي ورکړه او زور ظلم یې ختم کړو او قیدیانو مشقتونه شروع کړل. د دا سلوک د پیرنګیانو خوښ نشو نو دی بدل کړو او د په ځای د بهار صوبې نه یو پیرنګی راوغوښتو چې نوم یې سمیتو. هغه هم په اوله کې خدای خدمتګارو سره ښه جنګ وکړو نو خدای خدمتګارو ښه په نره د مقابله وکړه. د ټاټ وردی ولاړې هتکړۍ بندې چکۍ ډنډا بیړۍ او نورې سزاګانې ورکړې. 3 کاله په خدای خدمتګارو دغه تکلیفونه تیر شول خو سمت کامیاب نشو او د دې نه پس بیا خدای خدمتګارو سره ډیر ښه شو. زمونږ د کتوزو عبدالله جان او د هغه پلار قلی خان ته پیش شو. هغه د 400 اسسټنټ کمشنر و. هغه په عبدالله جان روب واچولو کچرۍ د خلکو نه ډکوه. پولیس ولاړو. قلی خان ورته ووې چې ته د پیرنګي حکومت خلاف نظم وایې چې د انقلاب بشم زار زار. عبدالله جان ورته وویل چې زه اوس هم دا وایم. په فخر یې په چغه داسې ویل د انقلاب بشم زار زار که څوک مې سر کاندي په دار دار. زمونږ د ځوانانو دا جرأت داسې ډېرې قیسې دي چې هیڅ شان د چا روب پرې اثر نه کوي. دا خو درته ما یو مثال بیان کړو. هزارې باغ جیل کې حکومت مونږ سره د سرحد نه یو سردار خیل د پولیس انسپکټر له خپله طرفه لګولی و. هرې صوبې ته چې به زمونږ ګاډی روانېدو نو دغه پولیس به زمونږ د نګرانۍ او حفاظت انتظام کولو او هغه به راسره کېده. د پنجاب پولیس یو انسپکټر چې په مونږ مقرر شوی و د دې انسپکټر دا کار و چې کله به مونږ د ډبې کړکۍ لرې کړه نو دی به راغی او هغه به یې بنده کړه. اخر ما ورته وویل چې انسپکټر صاحب مونږ خو ښځې نه یو چې مونږ کړکۍ د هوا دپاره لرې کړو. ته یې بنده کړې چې دوی څوک ونه ویني. او زمونږ دا د صوبه سرحد انسپکټر سردار خیل د ډاکټر صاحب او د قاضي صاحب ډېر اشنا و او دا به یې هم وی چې زه ډاکټر صاحب د مرګ نه بچ کړی یم. قاضي صاحب سره د اخبار ډېر شوق و. ده به د هغه خپل اشنا نه اخبار غوښته خو هغه د ویرې نه اخبار نه ورکولو. زما خو همیشه دا قاعده ده چې ګرفتار شم نو چې کوم پولیس ما سره وي نه ترې تپوس کوم او نه ترې څه غواړم. زمونږ دا ګاډی چې به د کویلي او اوبو اخیستو دپاره ودرېدو نو مونږ پسې خو به کړکۍ او ورونه بند و او که زمونږ به کوزېدو ته شوق شوی و نو دې پنجابي به نه پرېښودو. څه وخت چې زمونږ ګاډی یوپي ته ورسېدو نو زمونږ د چارج اخیستو دپاره یو انګریز افسر او یو ګوره سارجنټ راغی او چې هغه چارج واخیستو نو زما ډبې ته راغی او د ډبې دروازه یې لرې کړه او ما ته یې وویل چې راځه راکوز شه سټیشن کې وګرځه پښې ازادې کړه. اوس د دغه انګریز او د پنجاب د دغه مسلمانانو افسرانو د رویې مقابله وکړئ. انګریز سره خو زمونږ جنګ و او مونږ ترې حکومت اخیستو او دا زمونږ مسلمان پنجابی ورورو چې مونږ د دویو دپاره حکومت ګټلو. دا ورځ د دویو د بړادن وړومبۍ ورځ وه. هغه په ډېره مینه محبت ما له شراب راوړل. ما ته یې په ډېر مینه محبت سره پیش کړل. ما ورته وویل چې معافي غواړم زه شراب نه څښم. هغه زما په دې خبره حیران شو. زه به د هغه دا رواداري او محبت هیڅ چیرې هیر نه کړم. او څه وخت چې الهاباد ته ورسېدو نو دلته یې زمونږ نه ډاکټر صاحب کوز کړو او هغه یې د الهاباد نینې جیل ته ولېږه. بیا یې سعد الله کوز کړو او هغه یې د بنارس جیل ته ولېږه. بیا یې د بهار صوبه شروع شوه او دلته یې قاضي عطاالله صاحب زمانه کوز کړو او د ګیا جیل ته یې ولېږه او زه یې د هزارې باغ جیل ته روان کړم. د هزارې باغ جیل د سټیشن نه 40 میله لرې دی. زه چې موټر کې کېنولم نو ما سره 2 پیرنګیان یو ډیپټي کمشنر و بل د پولیس کپتان و. کېناستل او دا زمونږ سردار خیل انسپکټر هغه ورسره کېناستو سره هغه ماله یو انګریزي اخبار راکړو چې سردار خیل انسپکټر خپلو دوستانو او محسنانو له نه ورکولو چې زه یې جیل ته دننه کړم او زه یې بارک ته بوتلم نو د جیلخانې افسر چې هندو راته ویل چې دا تا سره چې د پولیس افسر دا څوک دی. ما ورته وویل چې ما نه ولې د پوښتنه کوي نو هغه راته وویل چې ما ته خو ډېر رزیل سړی ښکاره شو. هغه ما ته ویل چې دا خو ډېر خطرناک سړی دی فکر ورته کوه. زه یو بارک کې یوازې بندي کړم او دوی ورانه لاړل. ما ته بغیر د لوی صاحب سپرنټنډنټ او وړوکي صاحب یعنی جیلر د لیدو نه د بل چا د راتلو یا لیدو اجازت نه و. زما د بار وړاندې یو سړک چې په هغې به جیلم والا تلل راتلل هغه یې بند کړو. ما سره د خدای خدمتګارو ډېر فکر او غم په تنهایی کې زه ناجوړه کېږم. دلته زه بالکل تنها وم
خوب به مې پوره کولی نه شو او ډوډۍ مې هم خواته نه کېده چې په دې کې مې یوه شپه خوب ولیدو چې یو لوی سیند دی، د هغې په غاړه یو ښکلی ګنبد دی. زه په هغې کې ناست یم چې په دې کې سیلاب راغی او دې ګنبد ته راننوتو. دا ګنبد یې وجړقو. زه ډېر ووېرېدم. ما وی خدای دې خیر کړي چې زما د پاسه را پرې نه وځي. خو څه ساعت پس هغه سیلاب تیر شو او ګنبد پکې لاهو نه شو. چې د خوبه راویښ شوم، د خوب په لیدو مې ډېره تسلي وشوه او هغه ډېر غمونه او فکرونه مې کم شو، ځکه چې زما زړه ته دا خبره راغله چې زمونږ په تحریک د هیبت کوم سیلاب را روانو هغه په خیر تیر شو او تحریک پکې لاهو نه شو. بیا مې فکر وکړو چې دا ټوله ورځ داسې بیکاره ناست یم، نو صحت خو به د نور خراب هم شي. څه شغل او کار پکار دی چې زه پرې مشغول یم او دا وخت مې پرې تیریږي. نو سپرنټنډنټ صاحب ته مې وویل چې زه دلته بیکاره ناست یم او بیکاري ماته ښه نه ښکاري. ته ماله یوه د سکور او رمبی راکړه. زه د خپل بارک مخ کې دا پنجره ځمکه آبادوم، په دې کې به ځان له سبزي کرم. هغه ماله 2 قیدیان راکړل. هلته چې کومه لږه غوندې ځمکه وه هغه مې آباده کړه او سبزي او ګلونه مې پکې وکرل. د دې نه ماته 2 فایدې وشوې. یو خو مې کار پیدا شو چې زه به پرې مشغول یم او وخت به مې ښه تېرېږي، او بله دا چې یوازې هم نو د خبرو ملګري مې پیدا شول. زه شاهي قیدي وم. ډیپټي کمشنر به راله هره میاشت راتلو. د هرې میاشتې په اول تاریخ به راغی. دې کې هغه چرې ناغه کړې نه وه. هغه هم د دې ګلونو او سبزیو کرلو ډېر شوقي و. ما سره به یې هم پکې ډېر امداد کولو. کله ناکله به یې راله تخمونه هم راوړل. ډېر ښه سړی و او پکې ډېر انسانیت و. دی چې به هره میاشت راغی او زه به یې ولیدم، نو زما دا تنهایي به یې محسوسوله او زما نه به یې تپوس کولو چې تا ته څه تکلیف خو نشته. ما به ورته وویل چې جیلخانه خو د تکلیفونو ځای دی. زما دا عادت ده چې په جیلخانه کې نه څه غواړم او نه شکایت کوم او ټول تکلیف په ځان تیروم. 6 میاشتې تیرې شوې او د خپله ولیدل چې صحت مې خراب شو او نور هم خرابېږي. نو بغیر زما د وینا نه یې د صوبه سرحد حکومت ته ولیکل چې دله یو ملګری پکار دی او په ګیا جیل کې د ملګري دي، هغه د دې جیلخانې ته رابدل شي. هلته قاضي عطاالله خان و. هغه غریب هم هلته یوازې و او زما نه هم زیات په تکلیف کې و. زه به څه ناڅه وده کېدم او خوب به راغی او هغې غریب له خوب نه ورتلو او نه وده کېدی شو، ځکه چې د تنهایۍ په وجه 1 کال هډو خوب نه و کړی. د ګیا جیلخانه د هندوستان په ټولو جیلونو کې ګرمه ده. بله دا چې زه او قاضي صاحب په یوه صوبه بهار کې وو او د ډاکټر صاحب او سعدالله خان په بله صوبه یعنی یوپي کې وو. ولی سر ریلیف گرفت زما او د قاضي صاحب ډېر مخالف وو، نو موږ دواړه یې نه یو ځای کولو. دغه په ځای ما له ډاکټر صاحب راولېږلو. چې ډاکټر صاحب راغی نو موږ یو بل ته ورتر غاړې وتو او کال پسې قاضي صاحب سعدالله له ولېږه. ما سره څنګ په څنګ د ښځو جیلخانه وه. په هغې کې سیاسي قیدیانې وې. د راجندر پرشاد خور هم پکې وه. یوه ورځ چوټا صاحب یعنی ډیپټي سپرنټنډنټ ما له راغی. ما ته یې وویل چې ښځو ډېر تنګ کړی یم او راته وایي چې ته موږ ته دی وښایه او که راته یې نه ښایې نو موږ یې ایجیټیشن کوو. دا خو زه کولی نه شم، نو ته مهرباني وکړه دویو ته جواب ولېږه او ما ترې نه خلاص کړه. ما هغې له جواب ور ولېږلو او دی ترې خلاص شو. چې ډاکټر صاحب راغی او هغه ولیدل چې ما خو دوی همیشه په بارک کې بند ساتي او زه خو به نینی جیل کې جواهر لال سره همیشه بهر ګرځېدم. نو د هزارې باغ جیل سپرنټنډنټ چې پنجابی و او د ډاکټر صاحب سره د یورپ په جنګ کې یو ځای پاتې شوی و، خو ډېر بزدل سړی و. ډاکټر صاحب هغه ته د بهر ګرځېدو خبره وکړه. نو ده وویل چې یعنې نه وروره دا خبره مه کوه، زه به ووهلی شم. خو ډاکټر صاحب دا خبره نه پرېښوده. نو آخر موږ ته د بارک نه د بهر ګرځېدو اجازت وشو. په دې جیلخانه کې بابو راجندر پرشاد او د بهار لوی لوی لیډران قیدو. اچاریا کرپلانی هم دلته و. هغې نه زما نه خبر او نه زه د هغې نه خبر و. مونږ چې بهر ګرځېدو نو یوه ورځ مو د هغې یو ملګری ولیده. هغه ډېر حیران شو. وی تاسو کله راغلی یاستئ؟ ما ورته وویل چې زما خو دلته 8مه میاشت ده او ډاکټر صاحب یو څو ورځې کېږي چې راغلی دی. هغه راته وویل چې دلته خو مونږ د بهار ډېر سیاسي قیدیان یو. بیا مونږ کله کله د هغې ولیدو له ورتلو. د بهار هغه داروغه صاحب د راجندر پرشاد کلاس پیلو ډېر ښه سړی و او د قوم پرستو سره یې ډېره همدردي کوله. موږ یوه ورځ ټوټا صاحب سره دا خبره وکړه چې د دې ځای نه چې کوم سیاسي قیدي رها کېږي نو هغه یوه ورځ مازدیګر موږ له د رها کېدو نه مخکې رالېږئ. موږ به هغه له میلمستیا کوو.
د بهار خلک ډیر ښه خلک دي، خو دا چوت شهاد پکې ډیر زیات دي. مونږ سره د یو ځای اوسېدو په وجه د دې خلکو کې ډیر بدلون راغی او ډیره اصلاح وشوه. یوه ورځ یو سیاسي قیدي زمونږ میلمه و چې چای راغله، نو چایو سره ګرمې ګرمې پیکوړی او تلیدلي باتینګن هم و. ما به په پیاله کې چای ورکول او بیا به مې پیکوړی په خپل لاس ورکولې او ډاکټر صاحب به هغه تلیدلي باتینګن هم هغه له ورکول او هغه چایو سره مو پیکوړی او باتینګن هم خوړل. چې چای ختمه شوه نو هغه ډیر وخندل او بیا یې مونږ ته وویل چې په مونږ کې دومره چوت چهاد دی چې یو ورځ مسلمان ډاکي راغی او هغه ماله زما خط راکړو. نو هغه نه د خط اخیستو په وخت کې یوه څنډه هغه نیولې وه او بله څنډه ما نیولې وه. په دغه وخت کې زما ورور ما سره ولاړو، هغه په ما اوبه واړولې او راته وویل چې ته خو پلیت شوې. د بهار لیډرانو سره زما محبت و، د هغوی محبت زه د زړه نه نشم ویستلی. د بهار ښځې نر ډیر بهادران دي او هغوی د ملک د ازادۍ دپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي. او زه به درته د یوې ښځې قصه وکړم چې هغه مونږ سره قید وه. بهادره ښځه. یوه ورځ چوټا صاحب راغی او خندلې او ما ته یې وویل چې تا ته نن د یوې ښځې قصه کوم چې دلته قید ده. نن جیلخانې ته د هغې وکیل خاوند ملاقات ته راغلی و او هغه سره 5 بچي وو. د ملاقات په وخت کې خپلې ښځې ته ډېر منت وکړو چې دا دواړه ته واخله او دا 3 لوی به ما سره وي. ښځې ورته وویل چې دا ټول به ته ساتي. ما خو دا ټول ساتل خو تا زما خبره ونه منله، نو اوس یې ساته. نو چوټا صاحب وویل چې ما هغې ښځې ته وویل چې دا بچي ولې نه ساتي. نو هغې ځواب راکړو چې څه وخت د کانګرس د جنگ بیګل ووهل شو نو ما دې خاوند ته وویل چې دا د ملک او قوم جنگ دی، ته هم لاړ شه. خو ده وویل چې زما یو 2 مقدمې دي چې دا ختمې شي نو بیا به لاړ شم. څو ورځې پس مې ترې پوښتنه وکړه چې مقدمې ختمې شوې که نه. نو ده وویل چې لږې غوندې پاتې دي. څو ورځې پس مې بیا ترې تپوس وکړو نو هغه دغه ځواب راکړو چې دې بچو سره څه وکړو. ما وویل چې دا بچي به زه ساتم ولې دی قید ته تیار نه و او زه پوه شوم چې جیلخانې ته نه ځي. نو زه په خپله راغلم، پکټینګ مې وکړو او قیده شوم او بچي مې ده ته پرېښودل. د کوم قوم ښځو کې چې دومره قومیت او بهادري وي نو هغوی ضرور خپل منزل ته رسي او دغه وجه وه چې انګریز مجبوره شو او زمونږ ملک یې پرېښود. ډاکټر صاحب د راتلو نه پس بیا مونږ بل بارک ته بدل کړو. دغه بارک سره ډېر ځمکه شړه پراته وه. ما چوټا صاحب ته وویل چې زه دا ځمکه آبادوم، ما سره یې امداد وکړه. هغه ما له 2 قیدیان راکړل. ما په هغه ځمکه شروع وکړه او آباده مې کړه. په دې ځمکه یو ارټ هم و. ما الوبالو ګني او قسم قسم سبزي وکرلې. د بهار پیپتې ډېرې خوږې وي. یو لوی پټی مې ښه جوړ کړ او دا مې پکې وکرلې. ډیپټي کمیشنر به میاشت په میاشت راتلو، ما سره به یې په دې کار کې ډېره دلچسپي وه او کله ناکله به یې د مولو ټیپرو تخم هم راکولو او راته به یې ویل چې زما هم د زراعت سره ډېر شوق دی. دا جیلخانه په ځنګل کې وه. کله ناکله به د زمرو اوازونه مونږ اورېدل او په دې جیلخانه کې به د شپې ډېر ماران راوتل او هغه به داسې زهریله و چې سړی به یې وچیچلو او فوراً به ورته انجکشن ونه شو نو 2 غنټې کې به مړ شو. زه به د شپې د ډوډۍ نه پس ګرځېدم. سپرنټنډنټ صاحب خو ډېر منع کولم چې مار به دې وچیچي. نو ما به ورته وویل چې زه ونه ګرځم نو خوب نه راځي او نه مې ډوډۍ هضمېږي. نو بیا هغه ماله یو ګیس لیمپ واخیستو او د شپې چې به ګرځېدم نو هغه به د ملازم سره و. هغه به مخکې و او زه به ورپسې و او چې کله به برسات شروع شو نو دا ماران به ډېر زیات شول او چې مونږ به د شپې ګرځېدو نو چې چېرته به ډنډوکې و نو هغې کې به بېشماره ماران اړپېدل. دا ماران واړه واړه خو ډېر خطرناک و. زه به وختي سهار پاڅېدم. یوه ورځ چې پاڅېدم نو ګرګابي کې مې پښه منډله، خو چې دا ګرګابی مې په پښه سمولو او هغه نه سکور شو نو یو کریټ مار ترې روان شو. خدای ترې وساتلم. دلته زمونږ یو مشقتي و. ډاکټر صاحب سره به ډېر ګپ لګولو. په دې کې ډېر قیدیان د ځنګلي علاقې وو. ډاکټر صاحب ته یې ویل چې مونږ ښځې او نر لاسونه سره ورکړو او په جمع ګډېږو. یو ورځ ترې مونږ پوښتنه وکړه چې په څه قید شوی یې. نو هغه وویل چې سړی مې وژلی و او چې مقدمه را باندې جوړه شوه نو خپلو راله وکیل ونیولو. وکیل راته بیان وښودلو چې داسې به کوې. ما ورته ویل چې دا خو دروغ دي او زه دروغ نه وایم. وکیلانو خلک په دروغ واموخته کړي دي. حقیقت دا دی چې دا وکیلان چې د کوم وخت نه پیدا شوي دي نو په دې ملک کې دروغ او د دروغو مقدمې زیاتې شوي دي.
خو ما دروغ ونه ویل او رښتیا مې وویل چې د رښتیاو په برکت له پانسۍ نه خلاص شوم. حکومت زما بچو له الاونس نه ورکولو، حالان کې د ډاکټر صاحب او قاضي صاحب بچو له ورکولو. او بل لوبه یې مونږ سره دا کړې وه چې زما جایداد خو ډیرو، خو د ګورنمنت په اشاره زمیندارو زما حصه ګډه وډه کړه او مال یې څه نه راکول. نو زما زوی غنی د پیسو د نشت په وجه د امریکې نه واپس شو او خپل تعلیم یې پوره نه کړو. زما هغه د پیپتو باغ پوخ شو او یو دوه مونږ خوړلې وې چې زمونږ د رهایي حکم راغی. مونږ خو ډېرې پیپتې کرلې وې او هغه پخې شوې وې. اگر چې په دې جیلخانه کې دننه د پیپیتو د کرلو حکم نه و، خو مال جرنیل خاص اجازت را کړی و. نو چې مونږ خلاصېدو جیل والا او قیدیان ډېر خفه وو. ویلې چې تاسو رها شئ ولاړ شئ، مونږ به دا د بیخه وباسو. په پیتې په پخېدو راغلې وې، ډېرې خوږې وې. اول په دې جیلخانه کې د دغه کرلو اجازه وه، خو هغه قیدیانو ایستلې وې، دیوال ته ایښې وې او تښتېدلي وو. نو ځکه د دغې کرل بند شوي وو. چې ډاکټر صاحب نه وو نو زما د خوراک ډېر بدحال وو. د دې خلکو زمون خوراک کې ډېر فرق دی او زه پخلی باندې نه پوهېدم. چې ډاکټر صاحب راغی نو بیا کار ښه شو، ولې چې هغه به ډېر ښه پخلی کولو او بیا یې زمونږ مشقتي ته چل وښوده. هغه بیا مونږ له ښه ډوډۍ پخوله. ما به د اتوار په ورځ روژه نیوله او ورسره به مې د خبرو روژه هم وه، ولې چې زما د ډېرو خبرو کولو عادت وو او ډېر قهرېدم به. د روژه ماتي دپاره به ما له ډاکټر صاحب په خپله پخلی کولو او په دغه ورځو کې چې د ګاندیجي بهوک هړتال کړی و نو ما هم ورسره کړی و او ما ته داسې یادېږي چې 8 ورځې وو. ډاکټر صاحب ما ته وویل چې زه په نینی جیل کې وم. نو جواهر لال راته وویل چې مونږ غواړو چې د خدای خدمتګارو سره مالی امداد وکړو. نو دا وویل چې ما ورته وویل چې ډېره ښه ده. ما ورته وویل چې دا خو دې ډېر غلط کار کړی دی. مونږ خو د کانګرس نه امداد نه اخلو، مونږ هم د خپل ملک دپاره جدوجهد کوو، کانګرس یې هم کوي. نو مونږ له د هغې نه امداد اخیستل خو ماته مناسب نه ښکاري او په دې خو مانه جواهر لال خفه شوی و. مونږ د هغې نه ولې امداد واخلو؟ مونږ خدای خدمتګار به 2.5 لکه خلک وي، نو کانګرس به مونږ له څومره امداد راکړی شي؟ بله دا چې دوی اوس امداد ورکړي نو هغه خو ټولو ته رسېدی نه شي، نو په دوی کې به بې اتفاقي پیدا شي. خو دا ښه خبره وه چې کرپلاني رها کېدو. نو ما هغه ته وویل چې مونږ د کانګرس نه مالی امداد نه غواړو. ډاکټر صاحب ته جواهر لال ویلی وو، نو د امداد خبره منلې وه. ته چې لاړ شي نو دا امداد بند کړه او ټولو لیډرانو ته ووایه چې هغه وایي چې خدای خدمتګار د کانګرس نه امداد نه اخلي. زمونږ باور شي چې زمونږ د رهایي واورېدل نو په ژړا شو. ما ورته وویل چې زمونږ په رهایي خفه یې؟ نو هغه وویل چې نه، ستاسو په رهایي خوشحاله یم، خو ما سره د ځان غم دی. جیلوالا هم زمونږ په رهایي خفه وو، زه هم په هغه خپلو پپیتو پسې ډېر خفه وم. 14 باب په سرحد زما بندیز. 3 کاله پس مونږ د هزارې باغ جیل نه رها شو او پټنې ته راغلو او د هغې ښځې میلمانه شو چې وکیل خاوند یې جیل ته نه تلو او دا تللې وه او مونږ سره جیلخانه کې قید وه. په بهار کې زمونږ ډېر سیاسي قیدیان ملګري وو او زمونږ او د هغې ډېر ښه تعلقات وو. چې زمونږ د رهایي نه خبر شو او مونږ پټنې ته راورسېدو نو راجندر پرشاد او هغه نور لیډران مونږ سره راغلل. زمونږ یو لوی جلوس یې وښکو او جلسه وشوه. د جلسې نه پس مونږ له حکومت دا نوټس راکړی و چې پنجاب او سرحد باندې تاسو بند یاست. مونږ له ګاندیجي او جمنالال بجاج دعوت را لېږلی و چې تاسو چې حکومت په سرحد او پنجاب بند کړي نو دلته واردې ته راشئ. بیا مونږ واردې ته روان شو. د آل انډیا کانګرس کمیټې اجلاس مونږ په ډسمبر 1934 کې رها شوي وو. په بمبئی کې د آل انډیا کانګرس د کمیټې اجلاس وو. زمونږ د رهایي خبر چې کانګرس ته ورسېدو نو د کانګرس کمیټې استقبالیه کمیټې دا فیصله وکړه چې باچا خان د دې کانګرس صدر شي او راجندر پرشاد چې د آل انډیا کانګرس صدر مقرر شوی و د هغه تار راغی چې زه صدر منتخب شوی یم خو ستا په حق کې مستعفي کیږم. ما دا خبره منظور نه کړه او د تار په ذریعه مې اطلاع ورکړه چې زه سپاهي خدای خدمتګار یم، زه صدارت نه کوم، خدمت کوم. د دې جلسې پنډال زما په نوم جوړ شوی و او مونږ چې په کومه دروازه ورننوتو هغه لویه یو ښکلې دروازه هم زما په نوم جوړه شوې وه. مونږ په دغه اجلاس کې شریک شو
عبدالخالق خلیق صاحب او زموږ نور ډیر پښتانه ورونه چې زما ستړي مشي له راغلي وو هغه هم په دې جلسه کې شریک شو. څو ورځې پس موږ د واردې نه کلکتې ته لاړو او هلته د کلکتې کارپوریشن موږ ته استقبالیه اډرس راکړو او په کلکته کې زموږ لوی استقبال وشو. چې څه وخت کلکتې ته تلم نو ګاندیجي سره مې صلاح او مشوره کړې وه چې پنجاب او سرحد ته خو زه تلی نشم او هسې کېناستی هم نشم. زه خو خدای خدمتګار یم، خدمت به کوم. نو اوس په دې باقي هندوستان کې بنګال او بل سند دی چې دلته د مسلمانانو اکثریت دی. ستا څنګه خوښه ده چې کومه صوبه کې شروع وکړم؟ نو په دې فیصله وشوه چې بنګال کې کار په کار دی. نو کلکتې ته لاړو. په کلکته کې زموږ ډیر لوی استقبال وشو. ما د مسلمانانو په علاقه کې خپلو تقریرونو کې مسلمانانو ته دا خیال ظاهر کړو چې زه ستاسو د خدمت دپاره راغلی یم او زه په کلو کې کار کول غواړم، ولې چې یو خو قوم په کلو کې اوسي او مصیبت زده او بې خبره خلک هم هلته وي، بل ښارونو کې اخبارونه هم وي، ریډیوګان هم وي او کلو کې دا څیزونه نه وي. نو زه خو د هغوی د خبرولو دپاره راغلی یم او هغوی له ورځم. کلکته ښار کې د مسلمانانو یو انجمن او سحروردي صاحب یې مشهور او دغسې نور مسلمانان هم دې مجلس کې وو. دې مسلم مجلس ما له دعوت را کړی و چې مونږ ورغلو. د بنګالیانو د رواج مطابق هلته د ټنګ ټکور انتظام هم شوی و چې د سندرو او ګانې وخت شو نو ما خواهش وکړو چې دومره به بس وي، اوس به څه د مطلب خبرې هم وکړو. او چې کله ما دا خواهش ظاهر کړو چې زه د مسلمانانو علاقو او کلو ته تلل غواړم چې هلته کار وکړم، نو دې لیډرانو ته مې خواست وکړو چې ما سره یو تن داسې په کار دی چې زما د خبرو ترجمه په بنګالۍ کې کوي. نو هغوی دا معذرت او بهانه وکړه چې د مسلمانانو په علاقه کې د ملاریا د تبو ورځې دي، ماشي دی او هلته تګ د صحت دپاره مضر دی، یعنی هغه په خپله تګ او خدمت خو پرېږده. دا کوشش یې کول چې ما هم هلته د تللو نه منع کړي، ځکه چې د هغوی په لیډرۍ کې فرق راتلو. زه چې څه وخت د مسلمانانو نه مایوسه شوم نو ډاکټر پرپولا چندر ګهوش چې زما دوست او د کانګرس د ورکینګ کمیټې ممبر هم و، هغه مې د دې حال نه خبر کړو. هغه ته مې وویل چې ما سره کلو ته لاړ شه، ځکه چې دغه خلک صرف په بنګالۍ پوهیږي او ما له بنګالي نه راځي. هغوی راته وویل چې ښه ده، زه د هر قسم خدمت کوم او د کلو په دوره در سره ځم، خو دا د بنګال خلک خو مړه دي، هلته ته څه کوې؟ زه او هغه د کلو په دوره روان شو. موږ چې به کوم کلي ته لاړو نو ما به په خپله طریقه کار شروع وکړه. خلکو له به ورتلو، خبرې به مو ورسره کولې او ورته به مې ویل چې دا هندوستان د سرو زرو ملک و، هر کور کې به پۍ وې، غوړي او وریجې به وې. خو اوس څه چل وشو چې د دې څیزونو قاند دی او زمونږ بچي وږي تږي بربنډ او خوارو زار دي. هغوی غریبانو به زما خبرې په غور او فکر اورېدې او په آخر کې به مې ورته وویل چې تر کومې پورې دا ملک آزاد شوی نه دی او د دې ملک واک اختیار ستاسو په لاس کې راغلی نه دی، نو تاسو او ستاسو بچي آبادېدای نشي او په ګېډه مړېدای نشي. دا ملک خدای مونږ له راکړی دی، خو زمونږ د خودغرضۍ، ناپوهۍ او بې اتفاقۍ په وجه د دې ملک واک اختیار د انګریزانو دی او ستاسو په ملک هغوی آباد دي. په دې طریقه مونږ چې څو ورځې په هغه علاقه کې وګرځېدو نو بیا به مو یو ځای د جلسې دپاره خوښ کړو. زمونږ په اوله جلسه کې 50 کسان را جمع شوي وو او څو ورځې پس چې مونږ دویمه جلسه وکړه نو هغې له 200 خلک راغلي وو او دغه شان پرله پسې د خلکو شمیر زیاتېدو. په دې وخت کې مې پرپولا بابو ته وویل چې تا ویل چې دا خلک مړه دي، تا ولیدل دا خلک مړه نه دي، ژوندي دي. دا مړه نه دي، خو د دې غریبانو خلکو غمخور او همدرد نشته چې خدمت یې وکړي او راویښ یې کړي. چونکې د کانګرس جلسه شروع کېدله نو موږ په هغې کې د شاملېدو دپاره بمبئی ته راغلو. د کلکتې زما د استوګنې په دوران کې غني او ولی دواړه ما سره وو. د بمبئی د کانګرس په اجلاس کې د عیسویانو د سوسایټۍ څو کسان ما له پنډال ته راغلل او ما له یې دعوت راکړو. زه ورسره لاړم نو هغوی زما نه د خدای خدمتګارۍ په باره کې پوښتنه وکړه. ما ورته د خدای خدمتګارۍ ټوله قصه بیان کړه چې موږ څه وخت خدای خدمتګارۍ کې داخلیږو نو قسم خورو او خدای سره واده کوو چې د خدای د مخلوق خدمت به کوو. د خدای خدمت د خدای د مخلوق خدمت دی. بیا مې ورته هغه ټول حالات او ظلمونه بیان کړل چې په موږ تیر شوي وو. ما ته تر دغه وخته دا معلومه نه وه چې رښتیا ویل هم د پیرنګیانو په قانون کې جرم دی. د کانګرس اجلاس ختم شو او موږ واپس واردې ته راغلو.
نو د ګاندیجي سره مسله مشوره وکړه او بنګال ته مې د واپس تلو پروګرام جوړ کړو او دا فیصله مو وکړه چې تر کومه ماته د خپلې صوبې ته د تللو اجازه شوی نه وي نو تر هغه وخته به دغلته کار کوم. زما د دغې ارادې پته چې حکومت ته ولګېده نو هغې وویل چې د بنګال هندو خو ویښ شوی دی او دا مسلمانان که هم راویښ شو نو بیا زمونږ خیر نشته. نو په بمبئی کې چې هغه عیسیانو ته ما کوم تقریر کړی پولیس راغی او په هغې کې زه ونیولم او بمبئی ته یې روان کړم چې هلته په سټیشن کوز شوم نو ډېر ښځې او سړي زما لیدو له راغلي وو. زه یې جیلخانې ته بوتلم او په ما مقدمه شروع شوه. ګاندیجي ما له ځواب راولېږه چې دا وخت د قید نه دی د کار دی ته جیل ته مه ځه معافي وغواړه. ما ورته وویل چې ما ته ښه معلومه ده چې حکومت ما نه پرېږدي نو معافي ولې وغواړم. خو هغه په خپله خبره ډېر ټینګ او ما ته یې وویل چې صرف دومره ووایه چې یعنې زه افسوس کوم. زما خو یقین و چې ما حکومت نه پرېږدي خو د ګاندیجي هغه خبره مې ومنله خو سره د هغې هم زه 2 کاله سخت قید کړم. سابرمتي جیل زه یې 2 ورځې د بمبئی په جیلخانه کې وساتلم او بیا یې سابرمتي جیل احمد آباد ته چالان کړم. دا غذا یو انګریز سپرنټنډنټ و ډېر سخت مزاجي و او د جیل قانون یې خدای قانون منلو. زه یې کې یوازې په یو وارډ کې بند کړم او د هغې وارډ نمبردار ته هم دننه د راتلو اجازه نه وه. هغه به د وارډ دروازې ته جرنده واچوله او په خپله به بهر کېناست. د دې ځای په خوراک کې او زموږ په خوراک کې ډېر فرق و. ما له یې بي کلاس را کړی و خو د دې صوبې په بي کلاس کې او زموږ د صوبې په سی کلاس کې هیڅ فرق نه و. دلته د بي کلاس دپاره کټ نه و او په ځمکه به څملاستو. ما سره څوک د خبرو نه و. دلته ډېر بیزوګان و. ما به د وخت تېرولو دپاره هغوی سره لوبې کولې. د دې خراب خوراک په وجه زه ناجوړه شوم او زما انفلوئنزا شوه او باوجود د دې سختې بیمارۍ زه چا هسپتال ته بونه تلم او نه یې ما له په واډ کې کټ راکړو. زه د سیمټو په فرش پروت وم. ما له چې کوم ترپړی د لاندې اچولو دپاره راکړل شوی و هغه دومره لنډ و چې ما به پښې وغځولې نو په سیمټو به پرتې وې او د اغوستو دپاره چې کومه کمبل راکړې وه هغه دومره لنډه وه چې سر به مې پټولو نو پښې به مې بربنډېدې او چې پښې به مې پټولې نو سر به مې بربند شو. دا ما سره ټول انتقامانه سلوک چې و د دې 2 وجې وي. یو چې مستر ایمرسن د ګجرات په جیلخانه کې د معاینې دپاره راغلی و. دی هغه وخت د پنجاب وزیر و. نو زه په خپله ګدۍ ناست وم. دی دننه چکۍ ته رانغی او زه ورته د اخلاقي قیدیانو په شان جنګلې ته نه وم ودرېدلی. دی په هغې خفه شوی و. اوس دی د مرکزي هوم سیکرټري دی او بله خبره دا وه چې شمله کې وم نو د کانګرس د ورکینګ کمیټۍ اجلاس له تلی وم. ما ته وویل شو چې وایسرای سره ملاقات وکړه. زما ورسره څه کار نه و او هسې هغه سره ملاقات کول د هغه وخت ضایع کولو. ما وایه چې زما ورسره څه کار نشته نو ملاقات د څه دپاره وکړم او که د وایسرای را سره څه کار وي نو هغه دې راته ولیکي نو زه به ورسره ملاقات وکړم. ما خو سمه خبره کړې وه خو دوی ته ګستاخي ښکاره شوه. څه موده پس صوفیا سومجي زما ملاقات له راغله. دا په هغه وخت کې د ټول هندوستان د کانګرس د زنانه د رضاکارو کمانډره وه چې وروسته یې بیا د سعدالله خان سره واده وشو او د هغې نه پس ګاندیجي هم زما ملاقات له راغی. ګاندیجي چې زه ولیدم او زما سره د حکومت د سلوک نه خبر شو نو ډېر خفه شو او د هغه په کوشش یې څه موده پس ما له A کلاس راکړو. د ګاندیجي نه وړاندې سردار پټیل هم زما ملاقات له راغلی و. ګاندیجي د خپل عادت له مخه د ملاقات په وخت کې ما سره ډېرې ټوکې وکړې او زه یې ډېر وخندولم. ما سره ملاقات باندې پابندي وه چې بغیر د خپلوانو نه بل چا سره ملاقات نشي کولی او احمد آباد کې خو زما خپلوان نه وو. کله ناکله به د سعدالله خان ښځه صوفیا بمبئی نه زما ملاقات له راتله. هغې له هم اول ډېر تکلیف ورکړی و. اجازه یې نه ورکوله. هغې په ډېر زور اجازه حاصله کړې وه او دی به ورته ویل چې زه خو د وراره سعدالله خان ښځه یم. زه خو یې رشته داره یم. په دې جیلخانو کې قیدیانو سره ډېر خراب سلوک کیږي. زه به یې تل په هغه خپل واډ کې بند ساتلم او د هغې نه اخوا دېخوا د ګرځېدو اجازت هم نه و. ما ته به یې څوک نه پرېښودل. یوه ورځ زه اتفاقي د ملاقات نه راتلم. ملاقات به زما د دروازې د پاسه د سپرنټنډنټ په دفتر کې کېدو. په دروازه کې د بهر د 5 قیدیان ولاړو. دروازه کې د 2 تالاشي کېده. بربندو. یو لنګوټی به یو چې وړاندې وروسته به پرې پټو نور به ټول بربندو. بس یو مزه شان به یې د ملا نه چاپېرو. په لیدو یې حیران شوم. داسې معامله ما په بل جیل کې لیدلې نه وه. د هغې قطار نه به یو قیدي را بهر کړو
هغه ټوکړه چې د پرز به پټ کړیو هغه به پرانسته. قیدی غریب بټول بربند شو او بیا به هغه کینولو او پاتولو. ما وې دا څنګه ذلیل او شرمناکه طریقه ده. نو هغه ورته ویل چې دا قیدیان بعضی چیزونه په ځان کې ومنډي او جیل ته دننه کوي. نو ځکه یې مونږ کینو پاتسو چې هغه چیز به ترې پکې ناستو پاتېدو کې پریوزي. ما له خو یې کلاس راکړو خو د ګجراتیانو زمونږ د پښتنو په خوراک کې ډیر فرق دی. دلته داسې باورچی نه وو چې زمونږ په شان خوراک یې پوخ کړی وي. په دې دوران کې د جیلخانو جرنیل په دوره راغی او څو وخت چې مال راغی نو ما ورته ویل چې دلته زما د پخلی باورچی نشته. په بمبئی کې چې زه قیدوم نو هلته چې مال کوم باورچی را کړیو هغه مال راوغواړه او بل دا چې د دې ځای د آب او هوا زما د طبیعت موافق نه ده. نو ما د دې جیل نه بلې جیلخانې ته بدل کړه. جرنیل صاحب ښه سړی و، په صوبه سرحد کې پاتې شوی و. هغه ماته وویل چې زه تا پنجاب ته بدلوم او ستا دپاره پېښور نه پښتون باورچي راغواړم. ما هغه ته ډېر وویل چې پنجاب زما د اخیستو دپاره تیار نه دی. زه په پنجاب بند یم او زه پښتون باورچي نه غواړم. ما له خو د بمبئی هغه باورچي راکړه. د هغه خیال خو ښه و. د وی که دی پنجاب ته بدل شي نو کور ته به نږدې شي او پښتون به د په طبیعت کار کوي. خو هغه د حقیقت خبر نه و. هغه کوشش وکړو خو د پنجاب حکومت زما د اخیستو نه انکار وکړو او د پېښور نه حکومت یو داسې قیدي راولېږلو چې پخول هډو ورتلل نه او د ټي بي مریض هم و. نو زه بیا د دې جیل نه ډسټرکټ جیل بریلی ته بدل کړم. دغه لوی جیل هم او پکې سیاسي قیدیان هم و. که زه هلته بوتلی نه وی نو ما ته به آرام و خو هغوی خو ما له تکلیف راکولو. دغسې زما د قید وخت تیرېدو. بریلی جیل. د بریلی په وړوکي جیل کې زه په یو بارک کې ځان له بند کړم. دا نوره جیلخانه خو اوچته وه او زما دغه بارک ښکته و. زه به د جیلخانې نه هغه ته په وړو ورکوزېدم. زه یوازې وم او یوازې ناجوړه کېږم او اخبار هم نشم کتی. نو سوپرنټنډنټ ته مې وویل چې ما له لږه ځمکه راکړه، آباده به یې هم کړم، سبزي به پرې کرم. نو هغه ما له ځمکه راکړه او کار مې شروع کړو. ډاکټر صاحب هم لکه زما په صوبه سرحد او پنجاب بندو. خو چې کله هلته په صوبه سرحد کې د مرکزی اسمبلی دپاره د یو ممبر د انتخاب اعلان وشو نو د دې صوبې جرګې ډاکټر صاحب خپل امیدوار نامزاد کړو. اگر چې ډاکټر صاحب ته اجازت نو چې هغه د خپل انتخابي سهم په سلسله کې صوبه سرحد ته لاړ شي، مګر بیا هم هغه په ډیر لوی اکثریت دغه انتخاب وګټلو او چې کله هغه د مرکزی اسمبلی ممبر منتخب شو نو هغه ته صوبه سرحد ته د تللو اجازت ورکړل شو. د بریلی جیلخانې ته هم سعد الله خان او د هغه ښځه زما ملاقات لراغلی و. سعد الله خان راته وویل چې گورنر راته وی چې د هغه د آرام دپاره موږ د دې ځای نه باورچي ورلېږلی دی. ما وخندل او ورته مې وویل چې گورنر صاحب ته ووایه چې کاکا مې ستا ډېر شکر گزار دی ځکه چې تا هغه له زورور باورچي لېږلی دی. سعد الله خان ته مې وویل چې هغه خو د نري رنځ مریض و. هغې د دې دپاره رالېږلی و چې دا مرض په ما هم ولګي او باورچي هم نه و. ما په ډېرې خوارۍ بیرته واپس ولېږه. دې جیل ته ما له غني او ولی هم ملاقات لراغلی و چې ډاکټر صاحب د مرکزی اسمبلی ممبر شو نو هغه ته د صوبه سرحد حکومت ته د تلو اجازه ورکړه او بیا یوه ورځ سره د خپلې اهلیې بیبي زما ملاقات لراغی. ډاکټر صاحب سره د هغه لور مریم او زما لور مهرتاجه هم وه. د ملاقات نه مخکې ډاکټر صاحب جیلوالاو سره ډیره جګړه هم کړې وه. جیلوالا ورته ویلي و چې جیل کې د 3 کسانو د ملاقات اجازت وي او تاسو 4 یاستئ. زمونږ د ملاقات اجازه به زمونږ د صوبه سرحد حکومت ورکوله. اجازه دوی ولا د یو خط په ذریعه ورکړل شوې وه او جګړه د جیلوالاو جوړه کړه. ملاقات وشو. بل ځل قاضي عطاالله خان او سمین جان راغلی و. سمین جان د نوښار د حلقې نه د صوبایي اسمبلی دپاره ودرېدلی و او د نوښار د حلقې خدای خدمتګار د مخالف و ځکه چې د بهري پور کې ګډې وډې خبرې کولې. د خواهش و چې قاري صاحب او د خویشکو سیف الملوک ته ولیکه چې د مخالفت نه کوي. ما دوی ته وویل چې زه خو قید یم، دا خو د بهر خلکو کار دی. خو د دوی نه مجبوره شوم او خطونه مې ولیکل او زما دغه خطونو په وجه د مخالفت هغې وپرېښودو او دی منتخب کړو او ممبر شو. خو د وزارت جوړولو په وخت کې چې دی وزیر نه شو نو زمونږ نه خفه شو. نو بیا زمونږ نه لاړو
او هم هغه سمینجان چې ما د قاضي صاحب په سپارش ورله خط ورکړی او د هغې په وجه کامیاب شوی و د هم هغه قاضي صاحب مخالفت شروع کړو. څرنګه چې د خدای خدمتګارۍ تحریک خدای خدمت او بې غرضه تحریک دی، نو کله چې خدای خدمتګارۍ یو رښتینی خدای خدمتګار اسمبلی ته کامیاب کړی دی، هغه د دوی په کار راغلی دی. او کله چې یو سړی دوی د خپلو غرضونو او تعلقاتو په وجه ودرولی دی، نو اول خو هغه ناکامیابه شوی دی، او که څوک کامیاب شوي دي نو هغه هم د دوی په پایده نه دی راغلی، بلکې د پایدې په ځای جماعت ته نقصان رسولی دی. بریسټر عبدالغفور خان خو هډو د سره خدای خدمتګار نه و او نه یې څه قومي خدمت کړی و، خو د ډاکټر صاحب د دوستۍ په وجه نامزد شو. دی هم د وزارت امیدوار و، خو څوک به وزیران کېدل، وزیران 4 او امیدواران ډیرو. ډاکټر صاحب بنگله د پارټي بازو یو اډه جوړه شوې وه او په آخر کې دی خود غرض جماعت سره بې وفایي وکړه. دغسې غلام غوث او جهانگیر خان کونډي هډو د سره کامیاب نشو. ما چې په هغه پټي کې کار کوو نو ما سره جوخت یو بارک و، هغې کې به هر وخت ژړا انګولا وه. یو ورځ مې د قیدیانو نه پوښتنه وکړه چې دا څه قصه ده. هغې ویرېدل چې که شاجي خبر شي نو موږ ترې څوک خلاصولی شي. نو هغې راته وویل چې شاجي صاحب د پیسو دپاره دا قیدیان وهي او چکو کې بندوي، او که په دې کار ونه شي نو بیا ورسره ډېر د شرم کار کوي، جامې ترې وباسي او بیا یو بل ته مخامخ کېنوي او هر یو له نوسې ورکړي، د یو بل د شرم له ځایونو نه ویښته راوباسي. قیدیان د دې شاجي د لاسه ډېر تنګ وو. اخر مستر پامر د جیلخانو جرنیل چې په پنشن لاړو نو د هغه په ځای کرنیل سلامت الله خان د جیلخانو جرنیل شو. پامر ډېر بډي خور او جیلرانو ورله رشوت کې حصه ورکوله. څوک د پوښتنې نه وو، دا ځکه د قیدیانو خوارانو دا حال دی. او کرنل سلامت الله خان ډېر ښه سړی و. دی په اول ځل بریلي ته راغی نو ناڅاپه جیل ته راننوت. د هغه دا طریقه وه چې هغه به جیلوالا نه خبرول، بډي خور هم نه و. نو جیلوالا ترې ډېر ویرېدل. چې د جیل دروازې له راغی ویلیدل چې قیدیان بهر صفایي کوي نو شکمن شو او فوراً یې د هغې ټیکټونه راوغوښتل. سهار وختي و، د چا ګمان نه و چې جرنیل صاحب به دومره وختي راځي. شاجي ډېر قیدیان د صفایۍ دپاره وښکلي وو چې زما به نوم وشي، خو خدای ګیر کړو او معطل شو. قیدیان پرې ډېر خوشحاله شو. شاجي موقوف شو. د جیلخانې داروغه چې ډېر بډي خور و بد اخلاقه هم و، ما سره نږدې زنانه خانه وه، هغې له به هر وخت تلو راتلو. زما چې څومره تجربه ده دا کارونه همیشه قیدیانو ښځو سره کیږي. یخنۍ کې خو دلته ګزاره کېدله، خو ګرمۍ کې ډېره ګرانه وه. یو خو زما هغه بارک ډېر په ډغل کې و، تنګ او لوی دیوالونه ترې چاپېره و. زما وړوکی بارک و، هغه د اوسپنو د جنګلونو ډک و او د هغې د پاسه ټیکري پراته و او په هغې کې ځای په ځای سوري و، په هغې کې به نمر لګېدو. د یوپي د جیلخانو وزیر سر مهاراج سنګ هغه جیلخانې ته راغی او ما سره یې ډېرې خبرې وکړې. همدرد او ښه سړی و او زما دپاره یې ولیکل چې دی دې د دې ځای نه د یخ ځای جیلخانې ته بدل شي. اپریل او مۍ کې یوپي کې ډېره سخته ګرمي وي او جون کې برسات مات شي. څه وخت چې برسات شروع شي نو موسم ښه شي او ګرمي کمه شي. د الموړې جیل حکومت د اپریل او مۍ هغه سخته ګرمي په ما دغلته تیره کړه او په جون کې چې برسات مات شو نو زه یې د الموړې جیل ته بدل کړم. ما چغې وهلې چې اوس خو برسات مات شو، اوس خلک د غرونو نه میدانونو ته راځي او تاسو ما غره ته لیږئ. هغې به ویل چې دا د حکومت حکم دی. حکومت خو ماله څه آرام نه راکوو، خو خپله پروپاګنډه یې کوله چې موږ سیاسي قیدیانو سره ښه سلوک کوو. زه چې د الموړې جیل ته لاړم نو هغه خلک هم حیران شول چې حکومت خو عجیبه ټوقه وکړه. په الموړه کې به اکثره بارانونه وو او کله کله به 8 ورځې شپه او ورځ باران وو. زه به یوازې هغه خپل بارک کې ناست وم. د زول او باران په وجه به اکثره ناجوړه وم. زه چې د بریلي په جیلخانه کې وم نو جرنیل سلامت الله خان زما کتوله راغی. ډېر ښه سړی و. ما ته یې وویل چې څه خبره دې شته. ما ورته وویل چې دا زما مشقتي ماله ډوډۍ پخوي او په هغې نه پوهیږي او د ده ټي بي مرض دی. نو ما د ده نه خلاص کړه. نو هغه یې زما نه بدل کړو او واپس یې سرحد ته ولېږلو. د الموړې په جیل کې داسې سړی نه و چې ماله یې ډوډۍ پخه کړی وی او زما طبیعت هم ښه نه و.
ډېر څه به مې خوړی هم نشو. بیا هم د یو سړي ضرورت و، خو سوپرنټنډنټ ښه سړی و او ما سره یې ډېره همدردي وه او د هغه دا کوشش و چې ما له د بهر نه یو ښه باورچي راکړي. نو چې حکومت ته یې ولیکل نو ما نه یې تپوس وکړو او ما منع کړو. خو هغه ولیکل او حکومت د بریلي د جیلخانې نه یو قیدي راولېږه چې د زوړ باورچي دی. هغه زما باورچي نه و بلکې زما جاړو مارو. بله ورځ چې ما له سوپرنټنډنټ صاحب راغی نو ما ورته وویل چې تا خو زما نه منله، زما هغه خبره وشوه که نه. د پیرنګیانو حکومت د هغه چا دپاره ډېر ړوند دی چې د چا زړه کې د خپل قام مینه محبت وي. څو ورځې پس جرنیل صاحب دلته الموړې ته په دوره راغی. ما سره یې ملاقات وشو. هغه ما ته وویل چې دلته بارانونه ډېر دي او ستا صحت هم ښه نه دی. که ته غواړې نو زه به تا د بریلي سنټرل جیل ته بدل کړم، ولې چې هلته نور سیاسي قیدیان هم دي. خو ما ته لږه موده پاتې وه. هغه مې دې جیل کې تېره کړه او په 1946 کال کې د اګست په میاشت کې رها شوم.